بلنه ورکوما شیخ الحدیث او استاذ الحدیث حافظ سردار محمد مدرس دار العلوم جامعه مدینه ایرپورټ چوک ته چې دریس ته تشریف راوړي او حاضرینو ته په مختصر وخت کې خپله عالمانه وینا وړاندې کړي. حافظ سردار محمد استاذ حدیث دار العلوم جامعه مدینه ایرپورټ چوک. الحمد لله الحمد لمن له البقاء والقدم لہذا زمان سره معاهده وکړه پر دې باندې چې یا خو ستا په حیات کې ستا در حیات پورې ته پیغمبر یې لیکن چې کله ته ولاړې د دنیا څخه بیا به معاهده کوې بیا به دغه خپلو سرناخلاصه خلکو ته چې صحابه کرام یې ښول دغه ستا شدایان او فدایانو ته به بیا دا معاهده لیکې او دا دستخط به لیکې او دا به ورته وایې چې زما د حیات بعد مسیلمة الکذاب نبی دی او یا خو پر دې باندې معاهده را سره وکړه چې د نیمه عرب دنیا زه پیغمبر یم او د نیمه عرب دنیا به ته پیغمبر یې لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوه ټکي کې مسیلمة الکذاب ته جواب ورکړو انا علی الحق وانت علی الباطل أنا رسول صادق أمين وأنت كاذب مفسد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب توائي تزفر حق يم كفر باطل زاد الله جل جلاله أمين صادق أو أمين پیغمبر يم تدر ورجن أو مفسد نحقا آواز دی لټولې وي نحقا آواز دی د پیغمبري کړی وي ستا کړی د پیغمبري ورنه لہذا ته کاذب او دروغجن او مفسد یې. مسیلمة الکذاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېرې ګواښنې وکړې د خالد بن ولید په شان باندې صحابه کرام هغو مسیلمة الکذاب توایی چې مسیلمة الکذاب رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې سرتیري مجاهدین لري داسې شدایان او فدایان لري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ نه به هم دفاع کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان به هم دفاع کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څنګه به هم هغه دفاع کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یمین او د شمال نه به دفاع کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شدایان او فدایان لري چې تا هیڅکله نه مني نه ستا ورته هغه وارخطا دي نه ستا وپانسۍ ته د هغو وارخطا دي نه ستا وهیڅ ظلم او بربریت ته وارخطا دي. الله جل جلاله هغه مسیلمة الکذاب د صحابه کرامو په لاس باندې مردار وګرځولو اسود عنسی مردار وګرځولو. مسیلمة الکذاب د خپل دروغجن نبوت او پیغمبرۍ اظهار لپاره یمن ته لاړو. په یمن کې هغه د یمن خلکو ته وایي چې ما به په پیغمبرۍ باندې تسلیموئ ما به منئ. د یمن خلکو اکثرو مسیلمة الکذاب په نبوت باندې تسلیم کړو لیکن ابو مسلم خولاني تابعي رحمت الله تعالی علیه هغه ورته وایي چې زه چیرې هم ستا پیغمبري نه تسلیموم ستا دا دروغجن ادعا نه تسلیموم
حضرت ابو مسلم خولاني ته هغه وایي مسیلمة الکذاب چې په اور کې دې اچوم اور یې تیار کړي لکه نمرود چې د ابراهیم علیه السلام دپاره تیار کړي او ورته وایي دغه اور کې دې سوځم لیکن مسیلمة الکذاب چې هر څه ورته وایي ابو مسلم خولاني وایي چې پر عقیده د ختمي نبوت باندې پر عقیده د اسلام باندې د اعلاء کلمة الله دپاره د اجراء حدود الله دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله ځواني قربانوم در عقیده ختم نبوت قربانوم هغه چې کله اور ته ورته سپړلو اور ته ور اچولو حضرت ابو مسلم خولاني نری تکبیر اواز کوي چې الله اکبر لیکن تاریخ گواه دی علما کتب گواه دی چې هغه اور د مسیلمة الکذاب پر ابو مسلم خولاني باندې الله جل جلاله هغه باغچه وګرځول لکه څنګه چې د نمرود اور پر ابراهیم علیه السلام باندې نار را گلزار وکړ هغه باغچه وګرځول چې کله سپا سوتره راووتلو مسیلمة الکذاب ونه را جوړه کړې وه دنیا یې راټوله کړې وه خلک یې راټول کړي وه چې داسې څوک زه اور ته ور اچوم خپل هیبت خپل دبدبه یې خلکو ته ښکاره کول چیرې زما د نبوت څخه څوک انکار ونه کړي لیکن چې کله هغه راووتلو دی په دې پوه سو چې زه خو درواغجن یم لهذا که نور عذاب ورکوم هغه هم پر ده باندې اثر نه کوي دا یې ورته ویل چې سړی چې په کوم چا دې ایمان راوړی دی محمد رسول الله دې ایمان راوړی دی ولاړ شه د هغه ښار ته ولاړ شه زما د علاقې څه ووځه زه نور شرمنده او باطل او فاسد وګرځېدلم ابو مسلم خولاني رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته لاړو په ریاض الجنه کې پر نفلو باندې ولاړ دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راتېرېږي ځکه د هر شهر د هر ملک خلک شعرا باندې معلومیږي چې دا د فلان شهر دی دا د فلان ملک دی ابو مسلم خولاني د یمن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو غړی ورته انتظار سو چې کله هغه سلام وګرځولو ورسړی د کوم ځای نه راغلی ول د یمن نه راغلی یم ول موږ خو په یمن کې حضرت عمر ورته وایي موږ په یمن کې دا اورېدلي دي چې مسیلمة الکذاب یو سړی د ابو مسلم خولاني په نامه باندې اور ته ور واچولو لیکن خو هغه اور ونه سوځولو آیا دغه خبره حقیقت ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي هغه وایي هو دا خبره حقیقت ده هغه ورته وایي چې هغه سړی ستا په خپله لیدلی هغه سړی ستا په خپله لیدلی دی ابو مسلم خولاني ورته وایي هغه سړی زه خپله یم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر تندي باندې مش کړلو هغه وخت کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین هغه ته یې بوتلو چې زه داسې سړی مې درته ښیم امیر المؤمنین داسې سړی زه تا ته نه ښیم چې هغه په زرګونو کلونو مخکې د حضرت ابراهیم علیه السلام تاریخ را ژوندی کړي د حضرت ابراهیم علیه السلام تاریخ یې را ژوندی کړي چې الله جل جلاله د نمرود اور د ابراهیم علیه السلام دپاره باغچه وګرځول دا ابو مسلم خولاني هغه سړی دی چې د مسیلمة الکذاب اور د هغه دپاره باغچه وګرځېدل حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېره عنعنه او ډېره جایزه او انعام ورکړو امریکا چې هم کله راغله په خپل غرور کې وه دوی هغه د خدایي دعوا یې کړې وه د ربوبیت دعوا یې کړې وه او دا یې ویل چې زه د تمامې کفري او اسلامي نړۍ د تمامې دنیا کفري او اسلامي ممالکو خدایا رب ما په خدایي باندې مني ما په ربوبیت باندې مني زما کفري او قوانین د شریعت برخلاف د قرآن برخلاف د الهي قوانینو برخلاف د فرموداتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو برخلاف چې کوم قانون تقمه پر اسلامي یا کفري دنیا باندې هغه زما خبرې ته لبیک وایي طالب جانه ته یې څوک
چې تا ما ته لونګۍ پر تندي باندې ایښې ده. طالبانو ته یې څو چې تا ما ته شمله شکل راولې ده او زما یو قانون نه منې. طالب جان ورته ویل چې ستا قانون رسول الله صلی الله علیه وسلم، ستا د آباو اجداد قانون رسول الله نه دی منلی، حضرت عمر نه دی منلی، ابو بکر صدیق نه دی منلی، هیچا نه دی منلی. موږ یې نسو تسلیمولی. موږ یو اپیل کوم، وخت ناوخته دی، مفتي صاحب اخري قرارداد پیښوي. هغه کوم افغانان په کفري او یا په اسلامي معالکو کې دي، د افغانستان څخه وتلي دي، موږ هغو ته دا وایو چې راسئ افغانستان کې د حریت او د استقلال د ازادۍ ژوند تېر کړئ، د غلامۍ د ژونده څخه، د هغه سرچټۍ د ژونده څخه خپل ځانونه راولئ، د امن او امان په ملک کې واوسېږئ. ځکه لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم فتح مکه باندې اعلان د عامې معافۍ وکړې، زموږ امیر المؤمنین حفظه الله هغه هم د عامې معافۍ اعلان کړی دی. هیڅ چاته ګواښه نشته چې دوی ته دې په افغانستان کې خطا جوړه سي، ځکه زموږ دین د حق او د عفوې د درګذر او د معافۍ دین دی. زموږ دین د حریت د استقلال او د ازادۍ دین دی. زموږ دین د انتقام د بدلې د ظلم او بربریت دین نه دی. کوم افغانان چې په خارجي ملکونو کې اوسېږي هغه دې راسي افغانستان کې د حریت او د ازادۍ ژوند وکړي. دویم دا چې تمامو هیوادوالو ته، تمامو نړیوالو ته، تمامو جهانیانو ته که اسلامي دي که کفري دي چې نور افغانستان په رسمیت باندې وپېژني، نور د افغانستان امن قاید کړي، نور د افغانستان اقتصاد قاید کړي، نور افغانستان په کړاوونو کې نه واچوي. او د تاجر برادرانو څخه هم دا اپیل کوو، پر زور اپیل کوو چې خپلې پانګې دي راوړي په افغانستان کې دې مصرف کړي، چې د افغانستان یتیم ولس، د افغانستان زخمي ولس، د افغانستان شهید ولس، د افغانستان کونډې او غریب ولس د دې د پانګو د دې د شتمنۍ څخه استفاده وکړي. وما علینا الا البلاغ.